بسم الله الرحمن الرحیم. د CMD تیرو درسو په دوام ورځنوي درس شروع کوم. خو موږ تاسو په تیر درس کې د کاپی او پیست او دغه موضوعات په اړه خبرې وکړې. نن بیا د هغو په دوام ادامه ورکوم. زه راځم پر ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم. فعلا موږ په کوم ځای کې یو؟ په دغه ځای کې. زه غواړم چې پر ډیسکټاپ باندې جوړ کړم. نو CMD باید چیش ته داخل سم؟ وان ډرایو ته، بیا ډیسکټاپ ته، بیا دلته زه کولی سم فولډر جوړ کړم. علي په نامه جوړ کړم. یو لاره دا دی چې موږ د بل ځای څخه سره بل ځای کې فولډر جوړولی سي، یا دا چې موږ هغه ځای ته داخلیږو بیا فولډر جوړوو. فرق نه لري. فولډر جوړوي. ګوره اوس موږ دغه فولډر کې یعنې د دې ځای څخه ما پر ډیسکټاپ باندې د علي په نامه فولډر جوړ کړي. داسې هم کولی سو، یا کولی سو هغه ځای ته داخل سو. وان ډرایو ته BCD به ډیسکټاپ ته داخلیږي، بیا دلته MD علي کې د علي په نامه جوړ سي. اوس اور د علي ډیلیټ سو، بیا MD علي جوړ سو. یعنې په دغه ترتیب. اوس نو زه غواړم چې د D ډرایو څخه یو شی دغه علي فولډر ته کاپي وکړم. د بل ډرایو څخه بل ډرایو ته کاپي. اوله به D ډرایو کې وګورو چې کاپي کو. مثلا دلته د امارات په نامه یو عکس دی، هغه کاپي کول غواړم. فرق نه لري چې دا چیرې، مهم دا نه دی. اوس زه په D ډرایو کې یم. زه غواړم چې د D ډرایو څخه شی هلته کاپي کړم. نو څنګه کاپي کوو؟ کاپي لیکو، شاباس، د شی نوم لیکو. ځکه اوس فعلا په D ډرایو کې نو هغه شی هم په D ډرایو کې دی، مثلا نوم یې ولیکم. د امارات د JPG په نامه یو عکس دی، هغه کاپي کوم. چیرته؟ فاصله ورکړم. C ډرایو ته کاپي کوم. په C ډرایو کې بیا چیرته؟ یوزر ته، بیا دغه ته، بیا وان ډرایو، بیا ډیسکټاپ، بیا علي. وینئ؟ اوس نو یو فایل کاپي شو. که چیرې موږ دلته په علي کې وګورو، هغه فایل کاپي سوي دی. دا وار یو بله عکس دی، همدغه عکس امارات عکس کاپي کوم، خو نوم یې چینج کوم. مثلا د فایل نوم امارات دی، چې کاپي کوم هلته نوم یې هم چینج کوم او کاپي کوم. دوه کار په یو بله کوم. یعنې د لیلا په نامه نه چې سبا وایي امارات لیلا. خو کاپي کمانډ استعمالوو. امارات عکس چیرته کاپي کوو؟ سی یوزرز، دغه ځای وان ډرایو، بالاخره علي. دلته اوس نوی نوم هم ورکولی سو. ګوره مثلا دی شاه په نامه، او دا ډېر مهم دی. باید موږ او تاسو د دغه شیانو سره بلدتیا ولرو. هلته عکس چې شي دی .jpg دی، نو دلته هم JPG کوو. انټر کوه. اوس بیا کاپي سو. اوس راځم D ډرایو دغه علي فولډر ته. علي فولډر د دې ځای څنګه خلاص کولی سم؟ ایکسپلورر. اوس نو علي فولډر چیرې دی؟ OMC، بیا یوزرز، بیا مثلا دغه شی، بیا وان ډرایو، بیا ډیسکټاپ. په داخل کې علي دی. دغه ایکسپلورر کمانډ ناٹ فاوند. اوس نو صحیح شو. دغه سپیلینګ غلط. وینئ، یو د شاه په نامه دی، یو د امارات په نامه دی. هم نوم یې تغییر سو، هم کاپي سو. یعنې دوه کمانډ په یو پله ترسره سو. صحیح سو. په دغه طریقه باندې موږ کولی سو عمل ترسره کړو. خو ځینې شیان دي چې تاسو باید د دوی سره بلدتیا ولرئ. زه نه غواړم د دې ځای څخه خلاص کړم. خب موږ او تاسو اکستنشن لرو. اکستنشن یک اول نمبر د عکس لپاره JPG، PNG، BMB. هغه مشهور نومونه لیکم. JPEG. دغه مشهور پاسوان د اکستنشن دی، عکس لپاره دی، فوټو لپاره دی. دو د مثلا ویډیو لپاره. د ویډیو لپاره موږ او تاسو .mp4 لرو.
MP3 خو د ویډیو لپاره نه دی. نور FLV لرو، MKV د غټ فلمونو لپاره لرو. نور څه لرو؟ VMV داسې یو پسوندم لرو. او مشهوره دغه درې دي FLV MKV MP4 MPG4 هغه هم لرو. مشهور دي دغه شی دغه لا نور مثلا د ورد فایلو لپاره یا عموما لیکم ډاکومنټس د ډاکومنټ لپاره موږ تاسو PDF لرو، Excel SX لرو. نور مثلا چش لرو DOCX لرو، DOC لرو. نور دغه سي مشهور پسوندونه ده. XLSX دا د ایکسل فایل دی، دا دوه د ورد فایل دی، هغه هم د PDF دی او ټیکسټ هم ده ساده ماته. څلورم نور د چش لپاره ورکو اوډیو لپاره. د اوډیو لپاره MP3 لرو، هغه مشهور MP3 دی. نور شیان هم شته. دا شیان تاسو چیرې پیدا کولی شئ؟ په 10 او 11 وینډوز کې ویو لرو، شو دلته لرو فایل نیم ان ایکستنشن. دا که ټیک مارک وي فایل نوم او ایکستنشن دواړه ښکاره کېږي. د عکس لپاره یو بل شی راسه پاته دی، هغه هم ډېر مهم دی. .ICO دی، آیکنونه ICO دی. خب مثلا دغه عمارت چې دی .jpg لري. که چیرې تاسو مثلا دغه شی ستاسو په کمپیوټر کې پټ وي، فایل نیم ایکستنشن نه وي، یوازې د فایل نومونه ښکاره کېږي. یوازې نومونه دي د فایلو لپاره، ایکستنشن یې نشته. که چیرې دغه تاسو ته سخت دي، تاسو کولی شئ په کنټرول پنل کې دا کار وکړئ. کنټرول پنل ته ورسئ، دلته فولډر آپشن لرو. په دې برخه کې ویو ته راسئ، دلته لرو هاید ایکستنشنز فور نون فایل ټایپس. دغه ټیک مارک یې سته کړئ، اوکې ورکړئ. دوباره د دوی ایکستنشن ښکاره کېږي. وینئ دا JPG شو، دا ICO شو، دا هم JPG شو، دا هم MP4، دا هم JPG. نو اوډیو معمولا دلته موږ لرو ټول MP3 دی. وینئ MP3 دی. که چیرې هغوی مونې غټ دي نه معلومېږي، تاسو کولی شئ پراپرټیز ته ورسئ، هلته انټر وکړئ. دا هم MP3 دی. معمولا MP3 ډېر دی. یو بل پسوند هم دی، اوس زما نه ده په یاد، هغه هم په ځینې ځایو کې لیدل کېږي، خو اکثره MP3 دی. خب نور دغه شیان باید زموږ او ستاسو زده وي، تر څو چې ځینې نور کارونه په اساني سره سرته ورسېږي. دلته خو اگزیت نه غواړي، نو پټ دی. خب اوس نو دا شیان موږ او تاسو پوهېږو او پېژنو. په یو فولډر کې دی ویډیو هم لرو، اوډیو هم لرو، شیان سره ګډ وډ پرته ده. موږ غواړو د پلانکۍ فولډر څخه یوازې عکسونه کاپي. په فولډر کې دی هر شی شته. مثلا دلته کېدای شي ځینې شیان سره ګډ وډ وي. چېرته دی ایمیج؟ دلته خاص عکسونه دي، خیر لاسي به سره ګډ وډ شی نشته چې ګډ وډ ستاسو په کمپیوټرو کې نشته. نو په دا کمپیوټر کې شیانو کې منظم دي. موږ او تاسو یو بل کمپیوټر سره وصل شو، ځکه هلته ځینې فایلونه ګډ وډ دي. په دې کمپیوټر کې فایلونه سره ګډ وډ پرته ده. غواړو چې دلته ځینې شیان سره منظم کړو او ترتیب یې. مثلا دغه فایلونه چې دي عکس لرو او ورد فایلونه هم لرو، ویډیو هم لرو. موږ غواړو چې دا شیان سره یو څه منظم شي. نو په دغه فولډر کې زه غواړم چې CMD خلاص کړم. CMD په دغه ترتیب هلته خلاصولی شو. دا نو کوچنی خو ډېر غټ دی، مناسب. زه غواړم چې داخل په هغه فولډر کې ځینې فولډرونه جوړ کړم. MD مثلا یو فولډر جوړوم د ویډیو لپاره، یو فولډر بل فولډر جوړوم مثلا د ډاکومنټس لپاره، دا هم جوړ شو. نور فایلونه د عکسو لپاره هم یو فولډر جوړوم. MD مثلا pictures
دا دي درې فولډرونه دلته لرو د آی آر دا ټول فایلونه. اوس زه غواړم چې خاص عکسونه کاپی وکم. کاپی مو ویلې دی یوازې هغه بل مو نه دی ویلي. موو انتقال خیر دا زده کړئ. د انتقال لپاره موږ او تاسو لرو موو چې دا انتقال کوي. مثلا انتقال کوم عکسونه څنګه انتخاب کوم؟ ګوره ایمیج ولیکم خو عکسونه نه انتخابېږي. وایم ټول فایلونه که چیرې ستاره استفاده کړو دا معنی ټول فایلونه انتخاب که هغوی چې په پای کې ډاټ جی پی جی دي یعنی عکسونه دا معنی ټول عکسونه انتخاب وکړم او دا انتقال که چیرته پیکچر فولډر اوس چې انټر وکړم خاص عکسونه انتقال سو پیکچر ته CLS کمانډ د کلیر ده. دا ور مثلا یوازې ورد فایلونه انتقال کوم موو کا ورد فایلونه په چیش کې دي ټول فایلونه چې دی او سی ایکس دي هغه انتقال کړ چیرته ډاکومېنټس ته. اوس انټر وکړو هغه هم انتقال شو. یعنی په دې برخه کې یوازې ویډیو او ځینې نور شان پاتې دي پی ایچ پی فایلونه. بیا موو کوم انتقال کړ ټول هغوی چې MP4 دي یعنی ویډیو دي هغه انتقال کوم ویډیو ته چې انټر وکړم ویډیوګانې هلته انتقال شو. بله کولی شو یعنی د هر ځای کې کولی شو مشکل نشته. اوس د آی آر استعمالوم دلته موږ دا فایلونه لرو. یو ویډیو دی چې WMV دي دغه هم یو ویډیو دی د دې ایکستنشن فرق لري ځکه نه د انتقال شوي. WMV دی هغه هم انتقالوم. موو که هغه فایلونه چې WMV دی په پای کې هغه انتقال که چیرته ویډیو ته هغه فایلونه دوه دانې و هغوی هم انتقال شو. یعنی دو فایلز موو ده. هغه عکس هم کېدای شي یو بل رقم پاسوان لري هغه JPEG دی وینئ ایکستنشن یې فرق لري هغه هم انتقال کوم و موو که هغه کوم فایلونه چې د هغو په پای کې یا ایکستنشن یې JPEG دي هغوی هم فوټو ته انتقال کوم. فوټو نه و پیکچر اوس نو هغه فایل نشته. خیر هغه فایل به سم دلته اوس نو که چیرې تاسو وګورئ هغه فایل رینیم سو او نوم یې خراب دی. بیا هغه سموم موو که د PHO په نامه یو فایل دی ایکستنشن نه لري دا وار هغه فایل وایم انتقال که پیکچر ته او د هغه په داخل کې یو نوم ورکوم مثلا علی دات JPG ایکستنشن یې چینج کوم JPEG و JPG کوم انټر کوم. اوس هغه فایل انتقال سو پیکچر فولډر ته او نوم یې هم چینج سو د علی په نامه ثبت شوی دی. دغه دی عکس جوړ سو دوباره دا ور دی دغه ایکستنشن که چیرې موږ تاسو دلته وګورو JPG دی مخکې چې شو JPEG و یعنی ایکستنشن هم په دغه ترتیب موږ کولی شو چینج کړو. سره ورته ایکستنشنونه چینج کېږي. اوس د عکس دی ویډیو ته چې چینج کې بیا ګټه نه کوي PNG ته اړولی شو BMB ته اړولی شو مثلا JPEG JPG PNG دغه شیان ته چینج کولی شو. خو نور راځو مثلا دلته چیش پاتې سو یوازې PHP فایلونه پاتې سو هغوی یو جلا فولډر ورته جوړوم هلته انتقالوم فولډر MD مثلا PHP. اوس نو ټول هغه فایلونه چې PHP دي هلته انتقال کوم موو وکړم هغه فایلونه چې چیش دي ډاټ PHP دي هغوی PHP فولډر ته دا دي ټول فایلونه منظم شو. ډاکومېنټ دلته دی PHP پیکچر او ویډیو زموږ ټول فایلونه ډیر په اسانۍ سره منظم شو. که چیرې موږ او تاسو دا په ګرافیکل کې وکړو کېدای شي اولا خو ډیر وخت نیسي دومره دقیق نه دی ډیر اشتباهي کېدای شي پکې ترسره شي. و دا و د نن درس پوښتنه مشکل شته؟ ستا پاسورد 1 دی بخلاصي